دغه ماشومان 48 ساعته بعد ژوندي الحمدلله راوتی ما بس عمر کاړوي خوار قسمت بس دغه خلکو کورونه مطلق ړنګ دي وروره هېڅ هم نه دي پاتې داسې ګورې او کاسې ګورې هېڅ هم نشته کم 14 18 19 20 افغاني دي دا د سره واله خوري صحیح ده 48 ساعته بعد راوتی دي د الله رب العزت ساتنې ته وګورئ پلار دې څه شو اخی 8 9 10 دا 1000 روپۍ د سره واله صحیح ضرور مې دا د سره 9 د 10 دا 1000 روپۍ د سره فل الله رب العزت دې تاسو ته صبر جمیل درنسي 8 9 10 دا 1000 روپۍ دا د سره واله لام نور هم آزمائے خوار قسمتا لام نور هم آزمائے خوار قسمتا چې دردونه راکوي بابا جان څنګه یې شکر صحت دې ښه ده انشاءالله کلري ده دې ته شهر قبا وایي که نه دې ته شهر قبا وایي ښه دې منطقه کې څو کورونه ړنګ شوي دي دې کې 2 اتیا کورونه ټول ړنګ شوي دي ښه جوړ کور پکې یو او ته د دې منطقې یا د دې کمپ رئیس یې رئیس یم ښه دا کورنۍ تا ته معلوم وي چې کومې کورنۍ مستحق دي و ټول ماته معلوم دي مسلمانانو په اول ورځ باندې موږ چې راغلو د دغه خورکۍ دا زموږ څنګ کې چې ولاړه ده د دغه مطلق فامیل ټول ختم شوی دی شهیدان شوي دي بیا دغه یو ماشومه دنه پاتې ده نو دغسې کورنۍ دلته مستحق دي او په موږ تاسو پوره حق لري ښه خورکۍ ستا څو کسان شهیدان شوي دي څو شپږ کسان څوک څوک دي ښه خاوند یې هم شهید شوی دی په اول ورځ باندې رالو هلته یو کور ته ننوتې چغې سورې وې هغه لږ چې دندې ورېندارې وې ښه نو الله رب العزت دې په تاسو باندې خپل رحم وکړي دغه کورنۍ شپږ غړي خاوند بچیان دا مطلق شهیدان شوي دي بیا بې په هغې کې دغه لورکۍ نو دغه یو دنه او دغه زنانه پاتې ده خورې نو انشاءالله افغانان له تاسو سره ولاړ دي چې په موږ باندې څه حق کېږي انشاءالله هغه به تاسو ته رسوو موږ بیا هم راځو ستاسو احوال به اخلو نو زه تاسو ته یو څه امانت سپارم نو دا به د سره کېدی او انشاءالله زه ستاسو احوال بیا اخلم صحیح دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دا 20,000 افغاني دي دا د سره واله خوري صحیح دی د سره واله دغه کورنۍ مطلق فامیل ټول شهیدان شوي دي او دغه کورنۍ موږ باندې حق لري نو د خورکۍ ته مو دغه امانت وسپارلو انشاءالله بابا جانه څو شهیدان دي زما شپږ شهیدان دي یوه مې کډه مړه ده ښه او یوه مې ننګور مړه ده او 4 یې بچي مړي دي المسیان دي مړه دي او یو زوی مې په ښه ماته د هسپتال کې د سره د کډې د بال بچه سره یې وړی تیاره کې شپږ کسان زخمیان لري شپږ زخمیان لرم زه به بیا هغه ته څه جواب ورکړم الله رب العزت دې تاسو ته صبر جمیل درنسي په ما څه ضرور دی نو موږ په ټولو افغانانو باندې غږ کړی دی چې د کور په بابت له تاسو سره مرسته وکړي مهمه سرپناه ده نو انشاءالله چې راځي به ټول افغانان به مرسته کوي صحیح دی بابا جانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 1000 روپۍ دا د سره واله بابا جانه او د خپلو پاتو بچیانو باندې مصرف کړئ د انشاءالله موږ بیا راځو او انشاءالله مرسته به دا یتیم دی څنګه یې بچی ښه یې صحت دې ښه دی پلار او مور دواړه ښه بابا شو بابا پلار دې څه شو اخی مړ دی ښه مور څه شوله هم مړه شوه راشه بچی راسه بس انشاءالله دا کاکاګان در سره ولاړ دي ښه شابس نو دغسې کورنۍ بې سرپرسته شولې پلار مور لاړل نو افغانانو د دغو کورنیو لپاره د کور جوړول ډیر ضرور دي د هر څه نه نو د هر چا چې وس کیږي راځي په دې بابت باندې مرسته وکړي نو انشاءالله موږ سروې کړې ده نو انشاءالله کار به کوو په خیر چې د دغو کورنیو لپاره یو څه سرپناهي سیستم جوړ کړو په دې خیمو باندې څه نه کېږي څنګه بس ته به ځان ته هر څه پې والې ښه بچه ای شابسې
زه بیا سبا ته تاته نور هم در کوم ښه صحیح ده که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا د 10,000 بچیا صحیح ده خوشحاله شوې ای شابسې سلامونه رور وعلیکم السلام جوړ په خیر صحت دې ښه دی خیر دی کرۍ دې انشاءالله نور هیڅ هم نه دی پاتې دې کې هېڅ هم نه دي پاتې نو هیڅ هم نه دی پاتې زه په خپله چې دی 2 مې زامن مړي دي او یو مې خپله کډه مړه ده الله اکبر بس په هر کور کې یو غم یو درد دی بس افغانانو همدارنګه مرستندویه کسانو دغه خلکو اکثریت غوښتنه همدا ده چې د دوی لپاره د کور جوړولو ترتیب برابر سي او د دوی سرپناه جوړه شي دلته زیات تعداد خیمې راغلي دي نو موږ د خیمو مرسته لغوه کړله په دې خاطر باندې چې دا داسې کومک دی چې ورځ 2 ورځې دوام کوي خلاص نو پلان لرو په د کور جوړولو چې هر څوک مرسته کوي انشاءالله موږ به ستاسو مرسته په صحیح ځای کې لګو 9 دی 10 دا 1000 روپۍ د سره فی الحال واله رور مې صحیح دی الله د تعالی سره واخله خوشاله خوشحاله آباد اوسې بس وروره جانه په غم و غمجن یو په ایمان تعالی کې واچوه خوشحاله اوسې ستاسو خوشحالي موږ ته مهمه ده رور الله تعالی ضرور مې ښه صحت دې ښه دی که لري دی انشاءالله جوړې ستا د کور څو غړي شهیدان شوي وروره زموږ 3 شهیدان شوي دي یو مې پلار دی یو مې مور دی یو مشر ورور دی الله اکبر پلار و مور هم شهیدان شوي دي ښه کور دې مطلق ړنګ شوی دی او ښه د حالات سره کوم و نه صاحب کوټه راویللی سار شو ښه کور دې ړنګ دی دا ورور ژړغونی دی ښه ژاړې به نه انشاءالله چې افغانان دي انشاءالله تا سره حتمن مرسته کوي واقعیت د یو قسم درد پروت دی په دې منطقه کې ورور مې تا سره انشاءالله مرسته کېږي بیا به هم در سره کوو صحیح دی او مننه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 1000 روپۍ د سره واله صحیح دی ورور مې دا د سره واله انشاءالله کېدای شي کوم سودا مودا په کار شي صحیح دی نور انشاءالله افغانان ټول له تاسو سره ولاړ دي یو غېږه راکړه ورور مې السلام علیکم وعلیکم څه السلام حال دی ورور مې ښه خیر صحت دې ښه دی انشاءالله الحمدلله. کلاري ده خیر خو خو یې وخت ساعت تیرې شکر څو شهدا لري ورور مې بچیان بچیان درې ماشومان بچیان مې یو شهید شه دغه 2 دي ښه الله راته ژوندي ښه دا ژوندي راوتي دي ماشاءالله څنګه یې بچی ښه یې صحت دې ښه دی کلاري ده دا د خاورو لاندې راووته 2 ورځې 2 شپې بعد لکه 8 ساعته بعد 8 ساعته بعد راوتي دي د الله رب العزت ساتنې ته وګورئ څنګه بچی ښه یې کاکا څه وایي خاور لاندې بندي وې کوټه چپه شوې وه کوټه چپه وه ها تا ته وایي کوټه چپه شوې وه بچیه ماشومان یې غږېدی د الله ساتنې ته ګوره دغه ماشومان 48 ساعته بعد ژوندي الحمدلله راوتي دي نو خوشحاله شو دغسې ماشومانو په لیدو باندې ډېر زیات ماشومان هم شهیدان شول که نه ډېر دغه زمونږ د دې علاقې نه تقریبا 200 نفر شهیدان شوي دي الله هغې کې هم اکبر. ماشومان هم زاړه ځوانان زنانه بس دې الله امر داسې به وکړې ورور مې بس الله رب العزت دې ټولو مسلمان ته صبر کړي افغانان له تاسو سره ولاړ دي او انشاءالله مرسته به بیا هم کوي بیا هم راځو همدلته یو نو دې ماشومانو ته به هر څه واخلې صحیح دی ورور مې زه تا ته 100 روپۍ در کومه ښه د الله ساتنې ته ګوري دا ماشومان الله رب العزت ژوندي ساتلي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا دې 1000 افغانۍ ورور مې صحیح دی انشاءالله دې ماشومان ته شی واخله السلام علیکم مننه خوشحاله اوسئ الله رب العزت دې تاسو ته صبر جمیل درکړي په دې غمجن ماحول کې او په دې غمجنه ورځ کې انشاءالله موږ تاسو سره ولاړ یو صحیح دی افغانانو واقعیت دی یو دردونکی حالت دی نو که په سترګو کې اوښکې ووایې هغه وچې دي نو دا خلک په موږ او تاسو باندې پوره حق لري دلته یو کور جوړ نه دی پاتې دلته یو څاروی نشته انسانان در بدره شول کورونه ړنګ شول هر څه لاړله نو دغه اشخاص په تاسو حق لري د کور جوړولو په ترتیب کې راځي له دوی سره مرسته وکړو نو بس دا ړنګ بنګ کورونه دو چیرته لاړ شي